أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين روان دي آیاتون مبارک کی اللہ تعالی جل شانہ عما نوالہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی منافقان تا دا دی خبر اطلاع ورکڑا جستاسو دا کم کرتوت تی و کم کارون کوي دا هم اغشان دی چی کم تاسو نمخ کی خلق تیر شوی دی اغیم دا دنیا پسی شیو و دا دنیا نا فیدہ حاصل اکڑا او تاسو هم چی کم دی دنیا پسی شوی دنیا نا فیدہ حاصل اکے خو انجام ستاسو چی کم دی اغا خطرناک دی چی اغستاسو دا جہنم دا اور مستحقین گرزی دلیے. اس اللہ دا اغا مخینی قومونو بیان کئی او نشان پدی رنبنی آیت کی داغی اس اغا قومونو ذکر کئی شپک قومونا. اللہ فرمائی دا علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم اے موجودہ کافرانو آیتاسو تا خبر ندر آگلے دا اغی کساننا چی کم ستاسو نمخ کیو اس اغا مخ کے قومنا کم کافران چی تیر شوی دی دا خپل پیغمبر تکذیب کردی دی نو اغا اللہ ہلاک کردی دی او تاسو دا اغی خلقو دا علاقو چی کم دی دا اغی اغا دا کورونو دا اغی دا علاقو بار بار گردے را گردے دا عربونا مکین نگیر چاپیرا شام و ایرام دا طول عراق دا طول علاقی دا اغا پیغا قومونو تیر شوی دی دا اغی اغا سرات تاسو بینے چا اغا قوم نوح دی قوم عاد دی قوم سمود دی قوم ابراہیم دی اصحاب مدین دی و مؤتفقات دی. قوم نوح چی کم دی داغا قوم دا نوح علیہ السلام نبوت نے انکار کو نہ اللہ پا سمندر کی غرق اور طوفان نوح کی غرق اور تباہ کر داغا شان عادیانو چی کم دی دخپل پیغمبر تکذیب کو اغت ضرر او نقصان او رسون اللہ اغیب باندی طوفان راوست دا ہوا او پاگا خطرناک ہوا طوفان کی اللہ اغی حلاک او تباہ کرد. سمودیانو دا خپل پیغمبر چکلا دا صالح علیہ السلام تکذیبو کو نو اللہ پاگی باندی چکم دی زلزل راوستاو چگے پی جبریل امین او استلا وغی اغا قوم حلاک کرد. قوم ابراہیم چاگہ دا ابراہیم علیہ السلام قوم دا ابراہیم تا انکارو کو تکذیبو کو نو اللہ دا اغا قوم اغا خپل نعمتون واغستل چی کم نعمتون ولور کرو او باشای وقت نمرود باندے اللہ یو ماش مسلط کا پا دماغو باندے او داغین اغا حلاک او مردار شو. اصحاب مدین چی دا شعیب علیہ السلام قوم دی
پناه طول کې کمی کولو، د الله پیغمبر تکذیب کولو، الله په چې کم دی د ودی د سایه راوستله او دا ټول خلق چې کمی د هغې لاندې راجمع شو او د بر نه پیدا اور باران وشو او دغه قوم په هغې کې هلاک شو. والمتفقات، متفقه معنا الټه کول، دا هغه قوم دي چې دی باندې الله علاقه خپل وطن الټه کړو چې هغه قوم لوط چې جبریل امین په خپل وزر باندې د دغه قوم لوط د علاقه بر اوچته کړه او لاندې حساب بر شوله او د بر هغه لاندې شوله او بیا لاندې روغورځول او د پاسه بیا د کاڼو باران وشو، دغه قوم الله هم تباه کړ. نو الله دغه قومونو ذکر وکړو او بیا دا مو فرمایي چې اتتهم رسلهم بالبينات، هم دغه قومونو ته راغلو خپل پیغمبران په واضح معجزاتو سره. هر یو پیغمبر د خپل نبوت تصدیق دپاره معجزات هم پیش کړل، خو قوم بیا هم تکذیب وکړو، نو الله هغه قومونه هلاک کړل. نو موجوده کافرانو که تاسو هم دغه قومونو په شان شئ او د هغې هغه کرتوت اختیاروئ، د خپل پیغمبر نبوت نه انکار کوئ، نو تاسو هم هلاک شئ. او د دغه قومونو دا هلاکت دا الله په دوی باندې ظلم نه دی کړی. الله فما کان الله لیظلمهم، نو د شان د الله چې په دوی باندې ظلم وکړي، خو دوی چې کوم په خپله باندې دا پیغمبر تکذیب وکړو، د الله توحید نه انکار وکړو، نو په خپل ځان د عذاب مستحق وګرځول، ځکه الله په دوی باندې عذاب را. الله بغیر جرم نه چا باندې عذاب نه راولي. چې کله یو سړی د مجرم شي او الله د الله د پیغمبر نه انکار وکړي، نو دې د عذاب مستحق شي. نو الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، او دغه قومونه په خپل ځان باندې ظلم کو، الله توحید نے انکار کو، دا اللہ دا پیغمبر نبوت نے انکار کولو، واللہ پہ عذاب درا وستل. ورپسی اس اللہ تعالیٰ دا مؤمنانو صفات بیانے، مخی دا منافقانو اغا بد خصلتنا، دا غی بد عقیدی، دا غی بدرنگ اعمال، دا غی ذکر کو. اس اللہ دا مؤمنانو خضو ذکر کئی چې دا مؤمنان او مؤمنان خدي دا د یو بل دوستان دي، د یو بل چې کوم دي په نقش قدم باندې روان دي. دا منافقان چې کوم دي هغه په نفس هوایی په اندي تقلید باندې روانو، او مؤمنان چې کوم دي باقاعده دي چې کوم دي په استدلال او په دلایل سره چې کوم دي احکامات باندې عمل کوي. منافقانو چې کوم دي یو بل تبع د بده حکم ورکولو او د ښه کار نه به منع کول او موږ کې به سستیا کوله او صدقات او زکات دوران کې به خپل لاسونه را بند کړل، گویا کنجوسی کوله. الله د مؤمنانو صفات بیانې چې مؤمنان هغه خلق دي او مؤمنان ښځې چې یأمرون بالمعروف، دوی یو بل ته د ښه کار حکم ورکوي، وینهون عن المنکر او د بدۍ نه منع کوي خلق، ويقيمون الصلاة او په پورا شرایطو سره خپل منځونه په خپل اوقاتو کې ادا کوي، ويؤتون الزکات او په خوشحالۍ سره زکات او صدقات ادا کوي، ويطيعون الله ورسوله او د الله او د الله د پیغمبر د احکاماتو باندې عمل کوي، د الله او د الله د پیغمبر حکمونه مني. نو الله اولئک سيرحمهم الله، دا کسان دي چې سيرحمهم الله. علماء چې داسین دا د تاکید د پاره دي چې ضرور الله په دوی باندې رحم کوي، دا الله د رحمت مستحق خلق دي. ان الله عزیز حکیم، بشک الله غزات چې غلبي والا دي او حکیم دي، حکمت والا دي. هر چاله چې کوم دي د خپل حکمت مطابق جزا او سزا ورکوي. ورپسې اوس الله تعالی څنګه چې د منافقانو سره وعده د جهنم د اور شی و، دغه شان الله اوس وعده کوي د مؤمنانو سره خود سره. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات، اغي سره د جهنم د اور وعده شی و او مؤمنانو سره خود سره الله وعده د جنت کړی دا، د باغونو کړی دا، داسې باغونه تجری من تحت الانهار خالدین فیها چې دغه باغونو د اونو لاندې به ولی روانې وي او دا جنتیان به همیشه د پاره په دغه باغونو کې اوسیږي. او بیا ورسره ومساکن طیبه فی جنات عدن، وی دغه باغونه
دا د سیر و تفریح د پاره دي، پدې کې بدی سیر و تفریح کوي او د دوی د اوسېدو د پاره الله وي ومساکن طیبه، او د دې مساکن او د رهاشګاه او د دې کورونه هغه به بالکل پاک او صاف او سوتره وي. وی د انسان لپاره کې خوشحاليږي با اطمینان او سکون به ورتا فی جنات عدن، د جنات عدن کې. اوس د دې مساکن طیبه فی جنات عدن بارکه روایت کرا دی چې یو صحابي د الله د پیغمبر نه دی بارکه تپوسو کو، د الله پیغمبر وته فرمایل چې دا جنات عدن بارکه چې دا په جنت کې یو داسې محل دی چې دا د ملغلور نه جوړ دی، او بیا په دغه محل کې او یا د سرو یاقوتونه کورونه جوړ دي، او بیا په دغه کورونو کې دا شنو زمرودو نه چې کم دی کمرې جوړې دي، او بیا په هر کمره کې یو تخت لکه پروت دی، او په هر تخت باندې او یا بستری دي، او دغه شان او یا قسمه خوراکونه دي، او په هر تخت باندې الله چې کم دی جنتی ته غټو سترګو ولا تک سپینه حوره بیبي به ورکړي وي، او دا جنتی ته به الله دومره قوت طاقت ورکړي وي چې سار او ماښام به دی چې کم دی دغه خوراکونه هم کوي او بیبیانو سره ملاویږي ما، او دا جنتی چې کم دی په دغه مکاناتو کې به همیشه د پاره اوسیږي، او دا دغه د پاره اعزاز او اکرام دی. بل حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمای چې دا جنات عدن بارکه چې دا دې کې بدري قسمه گروهونه خلق داخليږي چې هغه انبیاء صدیق او شهدا بوي، او د دې بارکه فرمای چې دا داسې جنت دی چې د دې متعلق نتا پسترګو سره لیدل کړی دي، د یو انسان په ذهن تصور کې خیال داخلي دي د دې بارکه، او نه چې کوم دی په وګونو باندې داس اوریدل او پسترګو قتل دي کړی، او دې په دې جنت عدن کې با د اهل جنت او د الله درمیان سه حجاب او پرده نیوي سوا د الله د مخ باندې داغه د کبریای پرده بوي، او دا به جنت عدن وي. یو حدیث مبارک کې راځي موسی علیہ السلام د الله نه تپوسو کو چې الله د ټول نه کم جنتی با څه مقام وي، نو الله او ته چې د ټول نه ادنا جنتی چې کله جنت ته داخليږي نو ټول جنتیان به جنت ته داخلي شي، او دا ادنا جنتی چې کله رستو داخليږي او ته حکم وشي چې جنت ته داخل شه، نو دی به چې الله جنت کې کم خواله شم، ما نه مخکې خلکو چې کم نه زوینه قبضه کړی دي ما ته بس به لوشي، یا الله به ته چاهت په دې باندې راضي چې تا ته دومره په جنت کې یو علاقه ملوشي چې دنیا کې یو بادشاہ ته څومره د ټول عظیم بادشاہ ته څومره علاقه ملوي، په کوم علاقه بادشاہي کوي کو دومره علاقه ته ملوشي ته په دې راضي دی چې الله بالکل راضي په بیا به الله چې خدا تا ته بچ کم دي د دین پنځ ګون نورم زې ملوشي، او بیا د جنت کې ګرځا چې کم سستا خوخی او کم سستا سترګو ته خلګي اغم چې کم دي تا د پاره دي، نو جنتی به دې باندې ډیر زیات خوشاله شي. بیا با موسی کلیم الله او چې الله د ټول نه اعلی جنتی به سوق وي، وی الله او چې هغه کس وي چې هغه ته به داسې جنات ملاویږي چې د هغې باره کې سترګو او قتل نه دي کړي، په غوږونو باندې د هغې باره کې چا څه اورېدل نه دي کړي، او نه به چې کوم دی دا انسان پړه کې د هغې څه تصور او خیال راغلی وي، او دې ته به درې قسمه خلق داخليږي چې هغه به انبیا او صدیقین او شهدا به وي. بل حدیث کې دا هم راځي چې دوه جنتونه د چاندې دي، د هغې لوښ د چاندې دي، پای کې چې څه دي هغه ټول د چاندې دي، او دوه جنتونه چې کوم دي هغه د سونې دي، د هغې لوښ د سونې دي، د هغې هر یو څیز د سونې دي، او دغه جنتونه چې کوم دي دا جنت عدن دي، او په دې کې به چې کوم دي د الله او د جنت درمیان هیڅ قسمه پرده نه وي ما سوا د الله د کبریای، د الله په مخ باندې به هغه کبریای چادر پروت وي.
دا دا جنتیان لپاره او باقی د جنت عدن بارک عدن ویل شي قیام ته ویل شي همیشواله ته وي ویا دا باغونه به د همیشوالو وي خو یو روایت کې دغه د جنت نوم هم دی چې هغه تاسو ما حدیثو کې ذکر وکړو چې جنات عدن کې به دومره سہولیات جنتی ته الله ورکړي وي او بیا ورضوان من الله اکبر د الله رضا چې کوم دی هغه د ټول لوی نعمت دی نو حدیث مبارک کې راځي چې کله دا جنتیان جنت ته داخل شي نو الله به دوی ته آواز وکړي چې اے جنتیانو دی بشي یا الله لبیک محاضر یو ستا خدمت او اطاعت ته حاضر یو یا الله به چې اے جنتیانو آیا تاسو چې کوم دی سدینا تاسو چې کوم دی په دې جنت کې د دینه علاوه نور خصوصي سواره نو دی بشي الله تا هم له هر څه راکړي دي کم سيزونه چې مونږ ته ملو دي زموږ په خیال کې دا اړبل چاته ملوم نه دي یا الله به چې آیت تاسو ته دینه افضل سیز در نه کما نو دی به یا الله هغه بسوي نو الله به دې چې ما خپل رضا تاسو ته درکړه نن نه پس به تاسو نه هیڅ کله ناراضه نشما نو په دې به جنتیان وي ډول دې نه زیات وي خوشاله دي ځکه چې دا الله رضا د ټول لوی نعمت دی هر کله چې انسان ته د خپل مالک رضا حاصل شي زما مالک مانه خوشاله دي نو دا انسان په هر حال کې وي دی بیا مطمئن وي او کفر کوي انسان ته هر څه ملوي او دی وچر او د خپل مالک خفي نو د باندې هغه سيزونه بیا خنه لګي چې مالک رانه خفه دي هر وخت په پریشانی هغه خپل سيزونه مته باندې د باندې خنه لګي او چې مالک خوشاله شي نو ته بیا هر حال کاغه خوشحالي وي او تکلیف وي خود ته بیا اطمینان او سکون وي نو د الله دا رضا دا د ټول لوی نعمت دی الله ذالک هو الفوز العظیم دا د الله دا رضا او دا جنات عدن او جنتنا دا کامیابی لوی دا سوچ د دې حقدار وګرځیدو دې کامیاب او کامران شو الم یاتهم آیا ندر اغلی دیتا مراتنا منافقان دی کافران د الله د پیغمبر د زمانه نبأ الذین خبر دا کسانو من قبلهم چې کموان دي دینه کم تیر شو قوم نوح چې قوم نوح دي وعاد او قوم عاد دي وثمود او قوم ثمود دي وقوم ابراهيم او قوم ابراهيم واصحاب مدين او دا اهل مدين چې د شعیب علیہ السلام قوم دي والمؤتفقات او هغه خلق چې هغه باندې بستی الټه شوی چې هغه قوم لوط دي نو اتتهم رسلهم بالبينات راغلو دوی ته پیغمبران د دوی په واضح معجزات سره او بیا می انکار وکړو نو چې انکار وکړو نو الله هلاک او تباہ کړل نو فما كان الله ليظلمهم د دوی د هلاکت تباہی دا الله شان نه دی چې دوی باندې ظلم وکړي کوئی دوی باندې ظلم نو چې دوی هلاک او تباہ شو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی او په خپل ځان باندې ظلم کو چې د الله او د الله د پیغمبرانو نه انکار کولو والمؤمنون والمؤمنات مؤمنات سړي او مؤمنان خدي بعضهم اولیاء بعض بعض د دوی دوستان دي د بعض نورو ګوره د دې ټولو طرز عمل یو شان دي یامرون بالمعروف دوی حکم کوي خلکو ته د نیک کارونو وینهون عن المنکر او منقي خلق د بدینا ويقيمون الصلاه او مستقيمي شرائط او آداب سره په خپل اوقاتو کې ويؤتون الزکات او زکات ادا کوي په خوشاله سره ويطيعون الله ورسوله او د الله او د الله د پیغمبر د حکمونو اطاعت کوي اولئک دا کسان دي سيرحمهم الله چې ضرور به الله دوی باندې رحم وکي ان الله عزيز حكيم یقینا الله خاوند غلبي او د حکمت ته وعد الله المؤمنين والمؤمنات وذكر الله د مؤمنانو سرو خود سرا جنات دباغونو تجري من تحت النهار داس باغونا چې داغي د اون لاندې برواني وي ولي خالدين فيها او دا جنتیان به همیشه دغه باغونو کې بیا اوسيږي ومساكن طيبه او الله وعده کړه دي سره د رهائشګانو د کورونو طيبه پاکیزه صاف سوترا فی جنات عدن چې هغه په جنات عدن کې دي ورضوان من الله اکبر او رضا د الله چې کوم دي دا د ټول لوی نعمت ته ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی لوی ده
الم یاتهم آیا نور اغلی دویتا نبأ الذین خبر دا آغا کسانو من قبلهم چه دین روان دیو قوم نوح چه آغا قوم نوح دی و عاد او عاد دی و سمودیان و قوم سمود دی و قوم ابراهیم او قوم ابراهیم دی و اصحاب مدین و اهل مدین چه دا شعیب سلام قوم دی والمتفقات او آغا قوم چه داغی بستی الٹا کلشی و چه آغا قوم لوت دی دیتا دا خبرون راغلیو دیتا دی مشاہدی کروی گیر چاپیر علاقوں کی دی بگرزی دل اغا کندرات پیلی دل نو اتتهم رسلهم بالبینات اور آغلیو دغی قومون تا پیغمبران ددوی وواضح معجزات سرا فما کان اللہ لیظلمهم فدد شان دا اللہ چی ظلموں کی پدوی باندے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دغا قومنا چی پخول زام باندے ظلم کولو والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سری و مؤمنان خدی بعضهم اولیاء بعض دبی دوستان دی دا بعض نورو یأمرون بالمعروف وی حکم کئی یو بالتدنیکیں وینہون عن المنکر او دا بدین یو بالمنکی ویقیمون الصلاة او موز قائم مئی پا شرائط و اداب سرا پخپل پل اوقاتو کی ویؤتون الزکاة و زکاة ورکی ویطیعون اللہ ورسولہ او دا اللہ دا پیغمبر دا حکمونو اطاعت و تابداری کی اولئک داغا کسان دی سیرحمهم اللہ ضرور با اللہ دی باندے رحمو کی ان اللہ عزیز حکیم بشک اللہ خاوند غلبی او دا حکمت تے وعد اللہ المؤمن والمؤمنات وذکر اللہ تعالی دا مؤمنان سرو او دا خود سرا جنات دا باغونو تجری بدغ باغونو کی بعد انو لاندی روانی وی من تحت دا غیلاندی ولی روانی بوی خالدین فیہا او دا جنتیان با بدغ باغونو کی ہمیشہ اسیگی ومساکن طیبتا فی جنات عدن او دا دید اسدو دا پاربا پاکیزہ کورنا و مکانات وی پا جنات عدن کے ورضوان من اللہ اکبر اور رضا دا اللہ چکم دی اغدٹونا لوے نعمت تے ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی لوے ادا